د پنجشیر ولایت له جګړې وروسته د پنجشیر ولایت وسلې چیرته وړل کیږي؟ جزئیات یې په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغان هوایي ځواک یو ډګروال وایي نن د یوې 12 کسیزې وسلو یا جګړه ییزو اوزارو سیمهیالۍ یا انجینري ډلې سره د پنجشیر پر لور روان شوم ترڅو په پنجشیر کې د نیول شوو درندو او سپکو وسلو تخنیکي کتنه وکړو، ترڅو پوه شو چې څومره وسلې کارنده دي، څومره د رغونې وړ دي او څومره جنګي یا اوزار یا توکي هلته موجود دي. دغه وسلې او جنګي اوزار به دفاع وزارت راجستر کړي او د دې وسلو د ساتنې ځای په اړه به تخنیکي ډله پریکړه وکړي. زما په اند د دې وسلو لپاره وړ ځای همدا پنجشیر دی. کله چې زموږ ارزونه یا څېړنه پای ته ورسېده بیا به یې ټول معلومات تاسو سره ګډ شریک کړم. بلخوا چین وایي په افغانستان کې د امریکا پښه وښویده، نور زورواکي نشي کولی. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان ساکي څرګندونې رد کړي دي او ویلي دي چې امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلې ماتې پړه پر نورو هیوادونو اچوي چې دا په دغه هیواد کې د امریکا د ماتې د توجه کولو په معنا ده. وانګ یو ډیره کړې ده چې امریکا په دې سره هڅه کوي په نړۍ کې خپل زورواکي ته پایښت یا دوام ورکړي، خو د ده په باور په افغانستان کې د امریکا پښه ښویېدلې ده او نور نشي کولی چې پر نړۍ خپلې زورواکۍ ته دوام ورکړي. هغه ټینګار کړی دی چې امریکا په تیرو 20 کلونو کې افغانانو او افغانستان ته درنده وټیز یا مالی ځانونه اړولي دي او اوس خو یې اخلاقي پزه هم لرې شوې ده چې دغه هیواد د سوله ییزې بیارغونې دنده بیرته پر غاړه لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.